یریږي خو سکه په ګناه فخر کوي. ته زړور څه ته وایې؟ رب وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، او د ده پروا نشته. رب وایي وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، د جهنم په دروازه به ډېر خلک ولاړ د ده پروا نشته. سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، او جهنمی ته به د ویلې کړی اوسپنې لباس اچول شي، وجوههم النار، په دې مخ به یې دغه اوسپنه چړاو شي، د ده پروا نشته. فإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، او د ده پروا نشته. كل من عليها فان، د ده پروا نشتا. تر کمی با دی دنیا پسی منڈی وہے، تر کمی با دا نفرتونا پالے، تر کمی با دا ٹک ٹاک و ناچ گانے بے حیائے، تر کمی با زمن پا دے ودنوں کے دکانو بجانو مجلسونا آبادی ایز پلار روانے نند مسلمانانو دکورنا دکانو بجانو آواز را دی سمرا افسوس خبر دا لیکن درد پیدا شی ماوے دا مسلمانانو کور دے او کلد محمد رسول اللہ دا غلامانو کور دے، دا قرآن آواز نہ اوریدل کی خواب، دا گانو بجانو پروگرام دے، دا بی حیائی مجلس دے، دا معاشی مجلس دے. من کو خبر اللہ خبر کرے دے، من نخبر رب خلاف بغاوت کرے دے، من بازاروں با بی حیائی آواز کر، من خبروں بچونا پلاس کے گڑی گڑی موبائل کر دے. دول شفا زمان بچے پد نظرائی کے مبتلا آگے، دول شفا زمان بچے بی حیائی کے مبتلا آگے. ماتا پتا نشتا زمان بچے گانو بجانو مجلس لگاڑو، ماتا پتا نشتا زمان بچے ٹکٹاک کو باندھے پپردو ودنو کے گڑی کے لگے آوے خلق کی ویڈیو گانے کے، ماتا پتا نشتا. اے زمان بچے نشو کے تلاشو کے اختشو ورشے تمنشیات و اسپتالو نو کو رہی ورشے تبازارو نو کو رہی پلیز مکا پراتا آغا نوجوانانو کو رہی چی نشو کی اختدی جوان دے برباد شو. او مونږ ته پته نشته. او مولوی صاحب چغې وایي بس وایي دی مولوی صاحب ترجمه کوله زه په لار روان وم، څومره تفسیرونه یې کتلي، څومره خواري کړې ده. تاسو سره لږ ټیم میلاو شي، تاسو د دې خپلو مولوي صاحبانو نه د دوی د طالبۍ د دور لږې خبرې خو واورئ که نه. مولوي صاحب تا چې دا پګړۍ په سر کړې ده، مولوي صاحب دا دومره د کتابونو پړۍ چې ولاړه ده دا ټول تا ویلي دي. مولوي صاحب ستا طالبي څنګه وه؟ ستا د طالبۍ دور څنګه و؟ د پوچن خرقه پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدی بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. ته اولیاء چرته لټې اسمان نه خو نه راکوزېږي، دا دي که نه؟ وګوره ورته که د دوی په بدن کې تا ته داسې یو نقص ښکاري چې هغه خلاف سنت دی، بس ورته ووایه او بیا ځان ته هم په شیشه کې وګوره. او تا پکې لا پګړۍ راغوستې ده او د خره او د سپي د سر د پاسه دي ایښې ده. مونږ خو چغې وو دا پګړۍ د مولانا فضل الرحمن نه ده، دا پګړۍ د محمد رسول الله ده. د دې نسبت ډېر اوچت دی. د دې پګړۍ بې حرمتي مه کوه، د رب د صبر انتها به ختم شي او تباه و برباد بشي. په سوچ او ګمان کې به دې نه وي، ژوند به دې برباد شي، زندگی به دې برباد شي. نو مولانا صاحب ترجمه کوله، دوه کسان ورته ناست کلي کې واده و، د ګانو بجانو پروګرام دی صاحبه. څومره د افسوس خبره ده، حیا راځي زړه کې مې درد پیدا شي چې دلته په دې منبر باندې زه دا خبره وکړم. کرسو کې کټونو کې ځای نشته دی. مولانا صاحب قرآن بیانوي، دوه کسان ناست دي،
اول ته د بې حیایي اعلانیه بغاوت دی، ګناه شروع ده لګیا دا ځمکه الله ته سوال کوي الله ما له لږ غوندې اجازت راکړه چې دوی ځان ته راکاږم د دوی د دې بې حیایي نه خو ما ته ډېر تکلیف دی که نه. هلته په کټونو کې ځای نشته، په کرسو کې ځای نشته، په ځمکه ورته خلک ناست، ښځې ورته د کوټو په سرونو راښکاره شوي دي. په کومه معاشره کې چې په قرآن ګردونه پراته وي، په کومه معاشره کې چې خلک علماو ته کنځل کوي، په کومه معاشره کې چې د وړې ماشومې عزت لوټ کېږي او بیا یې مړه کوي او بیا خلک د ظالم مرسته کوي او د مظلوم پورې خنداګانې کوي، په کومه معاشره کې چې د سود نظام شروع وي، په کومه معاشره کې چې یو مشر د عیاشۍ او فحاشۍ په خوب وده دی، د ګناهونو په دلدل کې ډوب دی، څنګه به د رحم فیصلې راځي؟ خو زه خو چغې وایم ته څه شي له مشر شوی چې ته عمر بن عبدالعزیز نه پېژنې؟ ته چا مشر کړی چې د فاروق اعظم امیر المؤمنین نه پېژنې، عدل نه پېژنې، د بل د اوښکو احساس نه پېژنې، د بل دردونه نه پېژنې؟ او دا دنیا چا پوره کړې ده او دا پوره کېږي؟ دې پسې چې څومره منډې وې دا به درنه منډې وي، دې پسې چې څومره منډې وې دا به درنه منډې وي.